دغه موبایل هم د زخمی رور چې دی هغه سره به پروت وي هغې کې هم شته هغه کلیپ مونږ سره هم شته چې دی بار بار 4-5 ځله په دغه ورځ دا خبره کړې وه. زه دا حیران وم چې الله اشاره دې ورته کړې وه او په دې نږدې وخت کې دومره اخلاقي انداز د هغه له الله ورکړو چې ما له صوابه تم مردان تم څو ځله زه به حیران شوم دومره ملامته به وم چې یاره دا سړی څومره مخکې مونږ ته یو وایس میسج کړو بیا مازدیګر کې م کال کړو ماښام بیا زه وم نه زمونږ تریشر نو د زما د ملګرو ته وی چې یاره هغه څنګه راشي ما سره د رابطه وکړي او خبره دغه وخت دا کوله وی چې ما سره د ختم نبوت کلیپ مونږ سره موبایل کې پروت دی ختم نبوت پیسې دي او دا الفاظ یې ووی چې زه ستانه زیات معتمد څوک نه وینم لہذا زه درتلل غواړم مونږ درځو او دا پیسې ختم نبوت باب کې جمع کوو دا د ختم نبوت کې ولګي. ما د ملګري ته وی مې ته ورته مې زر کلیپ وکړه وایس ورته وکړه مې زه به ورسره سبا بیا تفصیلي خبرې وکړم ما ورته وی مې نه مې تاسو داسې وکړئ چې په کوم ځای کې په کومه ضلع کې د دې ضرورت و د ختم نبوت په باب کې دا تاسو په خپل نوم هلته کې جمع کړئ چې کوم ځای ضرورت و انشاءالله ستاسو چې په نیت کې کوم ثواب دی او تاسو کوم ولوله ده هغه به الله تاسو ته نصیب چې په یو ورځ کې 4-5 ځله دغه یو خبرې کوله موږ د روژې نه مخکې درس چالو کړو تفسیر نو روژې ته 2 ورځې وې نو د سهار درس له څنګه ورسېدم جومات ته طلبا راجم او موږ سبق چالو کولو دې کې دی راورسېدل موږ به 8 بجې سبق چالو کولو او باندې یو نیمه موږ ختمولو تر 23 روژې پورې غالبا 12 13 14 15 شعبان نه هغه ورځ باندې دی راورسېدل نو ما ته وی تاسو خپل سبق چالو کړئ مې نه تاسو دومره لري نه دومره لوی تکلیف کړی او دلته رالی ما چې تاسو ته وایي چې دا د اخلاقو د کردار دا یو جدا شان هغه الله ورکړو هر چا سره اخلاقی دنیا کې تقریبا ما ته وی ناشته به تاسو سره کو دا حسن مو الله دې جوړ کی بل روري الله دې جوړ کی الله دې شفای کامل دو تور کی او غیته دې الله جن فردوس کې اعلی مقام ور کی بیا ما تقریبا 9:15 بجې ونو ما ته وی تاسو سبق هم خرابېږي موږ در نظم ورته مې تاسو دومره زمون غریبانو خواته راغلي زب گاڑی پورې در سره زم ما ته طلبا وی مونږ مور شو نو ما ورته مې 15 ملګری را روان شي نور خپل سبق تکینه د مخکې ورځو کې په دیر کې اجتماع وا مونږ دیر ته روانو نو ما ته مفتی محسن محمود مبارک زئی سے مونږ سره رابطه ونه په دې تیمارګره کې یو ټولو مونږ ته ویش پدا ما سره یو کپ چې اوس کې نو بیا بځي نو مونږ دا خبرې کولې هغه چې کپ هم سکلو نو مفتی صاحب کال ورته راغی چې مفتی صاحب خو وختي نه راغله دی زمونږ ځای ته ورغه ویل ته بشپه کوي ما ورته مې سفر زیات ته مونږ خو دیر اجتماع ته ځان رسو مې دی ومل ترازی خو مونږ به اوس نه ورشو هغه دې ته دومره وی چې ما سره خطیب صاحب راغله دی هغه بس یو کپ چې سکینو زدار لم خپل دی ریته مجدای څنګه اوریدل دا حسن او دا ټول ور سره په مخ باندې دی روډ ته وته ویزاغي د په انتظار مونږ به یو ځای سفر باندې زو بیا زموږ په ملته یو ځای راغله خیر به هر حال ما دا ټول خبرې دی پورې کولې چې مونږ دومره رسیدون کې نو یعنی په دې نږدې وخت کې څومره پیری لکه زه به صرف یو تپوس لراغلم دلته چې څو حمله پېښه وه
مخکې ورځو کې زیده کې بیان و چېرته زما ورور پېژندلی نو هغه ورغلی نو هغه هلته به چا کسانو ورته ویلي چې بس دا نور کسان پاسئ خامخا رش جوړ شي نو خلک وایي پاسئ نور کسان نو زما ورور به هم په هغې کې و نو چې دې نه څنګه خبر شو دې خبره نه چې دا د ورور و چا ورته ویلي دي چې پاسه دلته نه نو دې ځای نه سپیشل زه نه وم کلي کې ما نه تپوس وکړم ما ورته وې زه کوټه کې وم یا کوم ځای کې وم غالبا ما ته پوره یاد خو هم نه دي او نه یو زمونږ ځای ته زما غرور له لاړو حالانکې دغه ورځو کې به حمله هم شوې وه هغه ته وی ګوره تاسو خفه نه شئ ما به بل ورځ نه یې پېژندلې ما هغه ته ویم یاره د لویو خلکو له الله څومره لوی زړه ورکړی وي څومره عاجزي الله ورکړې وي او د عاجزي چې ده نو دا انسان ته شهادت نصیب کوي